د حج پر فضیلت باندې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے عجیبه روایت ده. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په دې روایت کې د حج د پاره یو عجیبه فضیلت بیان کړی. روایت کې راځي دا روایت ډېر وږ روایت دی، مسند بازار نقل کړی دی. وای کله چې حاجی د حج د ادا کېدو د پاره د کور راوځي د ځان سره یو بودام را روان کی چې د سفر پر کې په خوا زمانه کې دا وسایل نو اسباب نو خلق به یا په پښو باندې حج کوي چې اډیر موړ به هغه ونیو وسایل درلود، مطلب حیوان به درلود یا به وښ درلود یا به یو بل بوده درلود. نو حدیث کې راځي وای کله چې د بودا دا قدم پورته کې د پاره د دې چې د بوده روان کړي د بیت الله شریف په لور باندې چې پر مځکه باندې یې شي نه وي، الله سبحانه وتعالی پر دې یو قدم باندې دته یو نیکی ورکوي او یو ګناه معافوي. دا هغه رقم چې څومره قدمونه اخلي دی را روان د بیت الله شریف څو قدمه به پر هر قدم باندې الله سبحانه وتعالی دته یو نیکی ورکوي او یو ګناه معافوي. دا خو یو کله چې بیت الله شریف ته ورسېږي طواف یې وکړي الله دې د ټول نصیب وکړي. عجیبه فضیلت دی، دا عجب لوړ فضیلت دی. موږ انسانان خو عجب حارس یو دا ظاهري ګټې ته ګوره. که په دنیا کې موږ یو ظاهري ګټه ووینو که هر کم کوشش دا وي موږ ځان ورسوو، که ستړي کېږو که خولې پر ځان باندې تویو که لاسونه تړاکي که سفرونه کوو دغه ظاهري ګټه موږ لاس ته راوړو کوشش مو دی. لیکن په دې یو عمل باندې چې د حج دی الله سبحانه وتعالی بنده ته کوم اجرونه ورکوي. په حدیث کې عجیبه بیان شوي که زموږ دا یقین سي یاره زه خو هم هر کس به دا اراده ولري چې زما ټول مال به زه قربانوم دغه فضیلت به لاسته راوړم او حج ته به ځم. لکه زموږ ایمانونه کمزوري دي. نو چې کله دی بیت الله شریف ته ورسېدی او پر بیت الله شریف باندې د طواف وروسته 2 رکعاته نفل کوي. دغه 2 رکعاته نفل ګوره په ظاهر اسانه عمل دی، همیشه یې موږ کوو، لیکن کله چې دغه 2 رکعاته نفل لمونځ دی وکړي د دغه 2 رکعاتو د نفل ثواب دا رقم دی لکه د بنو اسماعیل د قبلې یو غلام آزادول. دا ډېر فضیلت لري. کایت رقبه من بني اسماعیل راغلی دی. بیا چې کله دی د دې نفل وروسته ځي صفا او مروه ته سعی بین صفا او مروه کې کله چې هغه سعی د صفا او د مروه د پوره کړله الله پر دغه عمل باندې دته د 80 غلامانو د آزادېدو ثواب ورکوي. سبحان الله. یو غلام آزادول تر حد زیات ثوابونه لري، لیکن په یوه سعی بین صفا او مروه د صفا او مروه په ادا کېدو باندې الله سبحانه وتعالی دته د 80 غلام د آزادېدو ثواب ورکوي. بیا چې کله اجان د حج شپې را نږدې سي نو دوی د عرفات پر لور روان سي. بیا چې کله اجان د عرفات پر غونډۍ ودرېږي الله سبحانه وتعالی د دغه بندګانو د خوشحاله کېدو دپاره او دوی ته د خپل رضا او د مغفرت کولو لپاره اول اسمان ته تشریف راوړي د الله د شان مطابق. بیا فرشتي جمع بیا الله سبحانه وتعالی د فرشتو ته عجیبه خطاب کی یقول یا عبادی ای زما بندگانو. دا فرشتو ته وای دغه زما بندگان عبادی زما بندگان نن راغلی دي جاؤونی در عرفات تر غونډې ځان را رسول دي په داسې حالت کې چې ستړي هم دي، پر سرو باندې ګرځونه هم پراته دي، پر مخ باندې د ستړیا اثرات هم دي. دی راغلی دي د دنیا د کونج څخه دلته راغلی دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي کم انعام الله سبحانه وتعالی ورته ورکوي. الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي که ستاسو ګناوي د مځکې پر سر د ریګ د دانې په اندازه باندې یا د باران د څاڅکو په اندازه باندې دومره ګناونه تا کړي یا د سمندر د زګ په اندازه باندې الله سبحانه وتعالی ما در وبخښلې دغه انعام نن ما تا ته درکې ته ما وبخښلې. افیضوا عبادي زیز ما بندگانو په داسې حال کې چې ما ستاسو مغفرت وکړي. د عرفات پر غونډۍ باندې علما لیکي چې دعا وي ډېرې غواړي، خاص کر د مغفرت دعا. الله سبحانه وتعالی بندگانو ته وایي
کستا ګناه د ځکه د ریګ په اندازه باندې څومره ریګ د حساب کېږي امکان نه یا د باران د ساس کو په اندازه باندې او یا دا ګناه د سمندر د زګ په اندازه باندې الله سبحانه و تعالی وايي ما ټول درو بخښه زه تاسو په داسې حالت کې ولاړ سئ چې الله سبحانه و تعالی ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي بیا چې کله دی د شیطان وشتل ته راځي چې رمی الجمار ورته وایي د دغه شیطان د وشتلو وروسته کله چې دی یوه ډبره غورځي په هره ډبره باندې الله سبحانه و تعالی د ده هغه ګناه کبیره چې د ده د هلاکت ذریعه وه الله سبحانه و تعالی ورمعافوي هره ګناه چې د ده د هلاکت ذریعه وه د دغه یو وار چې ډبره وغورځول دوه باره وغورځول یوه هغه ګناه چې هغه ګناه کبیره وه او دی یې هلاکوي الله سبحانه و تعالی هغه ګناه وربخښي او بیا چې کله دی راسي سر خوري د حج اعمال پر راس سر خوري هر ورشته باندې الله سبحانه و تعالی د سر څومره ورشتاني پر هر ورشته باندې الله سبحانه و تعالی یو نیکی ورکی او یو ګناه معافوي ورسته بیا طواف کوي دغه د طواف وروسته یا د حالت د طواف کې چې الله سبحانه و تعالی دته کم خطاب کوي چې کله طواف پرس الله سبحانه و تعالی فرمایي چې زه په داسې حال کې چې ستا ټول ګناهونه معاف سي او نوی ژوند پیل کړه فرشتې بیا درته وایي زه نوی ژوند پیل کړه د دې حج عجیبه فضیلت دی لیکن موږ د دې سره ناشنا یو که چیرې وایه ورو هم عمل ته تیار نه ما درته په دنیا کې یو ظاهري ګټه ده هغه ظاهري ګټه سړی دومره لوړ ځای ته رسي یا چې هر څومره لوړ ځای ته ورسي نو کم ځای ته به ورسي خو د هغه ګټې د لاسته راوړلو دپاره موږ هر قسم کوشش کوو لیکن د آخرت دومره ګټه چې په حج باندې الله سبحانه و تعالی کوم اجرونه انسانان تور کوي باید موږ کوشش دا وکړو کوشش باید دا وکړو چې حج په خپل وخت ادا کړو حج ونه ځنډو حج ځنډول دا انسان دپاره لویه بدبختي ده الله تبارک و تعالی دې د صحیح حج ادا کولو توفیق ټول ته ورکړي